شهباز شریف چې لندن ته تللی وغه ګاډي والا ته ویل 3 روپۍ راله راکړه تاسو ته نه دي یاده موږ ته خو یاد دي که نه چې منډې والې منډې والې قسم په خدای دا سال به مې قربان که په عمران خان باندې قسم په خدای ځانونه به مې قربان کړو ځانونه دا الحمدلله دا داسې لیډر دی که نه زمونږ عمران خان چې دا یوازې زمونږ نه دی دا هغه لیډر دی که نه دا هغه وزیر اعظم نه دی چې اوباما ته مخامخ کېناستو او بیا له خو به یې 3 ګوټه اوبه څښلې بیا به د هغې نه پس د هغې نه پس به یې پرچي راویسته د هغې نه پس به یې بیا پرچي راویسته او بیا به هغې ته په خندا شو دا هغه لیډر دی چې عمران خان امریکې ته لاړو ډونالډ ټرمپ به ته په ګیټ کې ولاړ و او چې ورته مخامخ کېناستو چې لاس یې ورسره میلاو کړو لاس پښتنو قسم مې په هغه خدای هغې لاس صفا کړو داسې دا هغه لیډر دی هغه لیډر دی چې په اقوام متحده کې تقریر وکړو په اقوام متحده کې او رجب طیب اردوګان راغی او بیا داسې ښکل کوی دا هغه لیډر دی دا هغه لیډر نه دی چې په لندن کې په پېښور کې پاکستان کې ته ځان پسې فوج کې او چې په لندن کې راشي نو وروره بیا منډې وښي دا هغه لیډر دی چې نن دا په پېښور کې دا خلکه وګوره دا خلکه وګوره دا چاله راغلي دا موتانه راغلي دي ولې قسم مې دې په خدای د عمران خان هم نه دي راغلي دا د دې دپاره راغلي چې موږ یو آزاد قوم وو آزاد او الحمدلله دا آزاد قوم به عمران خان او د دې ټیم او دا کمې چې اخري دا کمې غلې دي دا کم غلې چې دا کم الله راته دا وشرمولو دا خو چې کم دی الله د پارټۍ نه به جراثیم بار کوو دا خو الله موږ ته وشرمولو او زه په دې باندې پاک فوج او خاص کر د خپل پي ټي چې کوم قایدان دي زه ډېر شکرګزار یم چې دا منافقان د پارټۍ نه لرې کړو نور عالم خان د پېښور انشاءالله پرون تاسو غونډه دا ویډیو کړه چې په اسلام آباد کې ولا یو عام شهري کومه بې عزتي ورکړې وه قسم مې دې په هغه خدای نور عالمه ته پېښور ته راشه مړی زه یم هغې والی که نه په خدای چې په خپو در باندې وکړي والله چې داسې لوبې در باندې وکړي لوبې دا بله چا سره ما ته وګورئ دې پي ډي ایم والا هغه قوم سره پنګ اخیستې ده که نه هغه وګورئ هغې مولانا ودې کتله کیمرې والا دې خوا راوړوې ودې کته که نه دې هغه پښتنو سره پنګه وواله پوه شوې او ته په خدای یقین کړه که نه دې د پیریانو کور ته کاڼې لړه کوو عمران خان ویلي و زه چې کله پبلیک نه روزم زه به نور هم خطرناک شم خدای ویلي که نه چې نه مړه دې په مهنګۍ باندې خلکه تباه که الله پاک چې کوم دی که نه الحمدلله مړه یې والله په خدای دې یقین شته که نه که په 10 زره هم شي که نه رزق ورکولو والا الله دی هغه زموږ دپاره دومره قرباني ورکوي په دې مهنګۍ باندې موږ عمران خان پرېږدو قسم په خدای دا سرونه به مې قربان کړو دا سرونه په عمران خان دا خو یو نواز شریف دی که نه چې سل دا نور منافقان هم راشي که نه والله که رانه وټه مو ګورې مهرباني یار جزاک الله دا چاچا لاول کړه دا چاچا آجا چاچا آجا پښتو ہے کہ پنجابی پښتو ہے کہ ډانس دی ولې کوو ها ډانس دی ولې ډېر خوشاله نه د خپل لیډر دی پاره څنګه خوشاله شي ولې بس ما لیډر زنده باد او عمران خان ویری زنده باد اے ورورا صحیح خبره وکړو دا ټول پښتانه ولاړ دي دا نور څومره لیډران دي د خپل بچو مستقبل سوچ کوي او عمران خان مونږ بچو مستقبل سوچ کوي هغه په حق باندې ولاړ دی زنده‌باد
دا کوم څنګه د ویډیو جوړه هغه خپل جیب نه دی ډک کړی دی نورو د لګانو غونته کې چې خپل جیبونه ډک کړل او څوک په لندنو کې څوک په امریکو کې پراپرټیان یې واخیست ولې دا پاکستان وران و په پاکستان کې به د دا پیسې انویسټ کړي وای که نه پاکستان کې به د دا پیسې انویسټ کړي وای که نه څه ته صحیح محب وطن پاکستانی وای تاسو سوالګر یې ځکه هغه خو بیکاري دی بیکاري دی امریکې ته پخپو کې داسې ناستو لکه یو داسې عمران خان ورته داسې تا ویډیو جوړه سوره کا یو شعر یو هغه وایم ما خپل ځان نه جوړ کړی وایي اسمان نه غشی راغلو د ملا په کوناټي او عمران خان بې ګټي السلام علیکم جی وعلیکم السلام څنګه وروره خیر د مهرباني خیر کم ځای راغلی زه ابوظبي نه راغلم خاص کر د جلسې له خان صاحب له راغلم 27 تاریخ والا جلسې له راغلم نو بیا د اناونس کړ چې دلته هم د نوغي د ما اټینډ کړم نو بيزو بای نه چې راغله دا ډېر زیات خرچه هم کړی یاره خرچه بس د خان د پاره لکه جانم چې حاضر دی دا دې چې څه کوي لګیا دی کنه دا زما د بچو د پاره کوي زما د راتلونکو مستقبل لپاره کوي ځکه دا ملک چې دا اوس د غلو لاسو له واپس لاړو نو دا موږ ته ډیر زیات مشکلات جوړ شي راینده یو وخت به داسې و چې پیښور کې بچا نوم اخیسته چې لاس کسان یو ځای شو د معقبه کې د خلک من را یو ځای کېدو او نن دا سیلات د څوک په کمبو خاطرې څوک بورډونو ته دا تاسو وینئ او تاسو خپل کیمرې د ریکارډ کوي تقریبا زما په خیال خدا خو واته لس لکه کسان به که آی ایم ناٹ رانګ لکه تاسو کته شي بهرحال خبره هغه د چې عمران خان یو مخلص انسان دی زمونږ د لپاره لړاویږي د خپل قوم ته د خودداري او د سنو مې چې دنو د سچایي یو لیکچر ورکای ولار دی د اعلان کې د ضرورت نشته دی دا خو یو دونه غټ شخصیت دی چې مطلب معمولی هغه تقریرونه وتا سو ریدلی چې زه په کرکټ باندې معمولی خبرې کوم زما ژوندۍ کول لکه تیریږي دونه غټلې شي خدا سړی چې دا محب وطن دی دا زمونږ د پاره ولار دی زمونږ د بچو د پاره ولار دی راتلونکي مستقبل لپاره الا بس خبره ډېر او ساري یو مونږ دا غل چې دی کنه دا کرپټ مافیا دا مونږ ته نامنظور دي دا د امریکای دلالان دي دا خرشوي دي دا غداران دي سره د مولا سره د چې د شهباز شریف دي زرداری دي لکه کنه د ټولو سره دا ټول غداران دي مونږ ته نامنظور دي مولانا صاحب وايي چې کې کې ما ډېر ارڅ کړی دي او خوای چې کوم چا ګیره د دل شو دا هیڅ هم نه دي کړی زه د ثوابه زه سپیشلی د ثوابه یم د اسد کیسر د کلی یم هغه ډېر وفاداری وکړه عمران کوم وفادیو کا غزر اسد کیسر د کلی د مرغوز یم صحیح سو هغه هم قرباني ورکړه هغه خپل او د لته ورکړه د صد لپاره د خودداري د لپاره راشه د اسد کیسر نن په خپل کلی کې د عزت وګوره ان شاء الله راتلونکي انتخابات با تاسو ته مونږ بیا خو صحیح شو خو بس مونږ دا یو ډیماند دی چې مهرباني وکړئ ادارو تم وو د الیکشن کمیشن تم وو او عوامو تم وو چې مونږ الیکشن غواړو که الیکشن ني نو د خلکو ته وګورئ دا یو جهاد را روان دی ان شاء الله دا بیا چې دنو جنگ شروع شي نو جنگ مونږ نه غواړو مونږ امن غواړو او امن دا دی چې الیکشن دی وشي او خان واپس راشي د خدو ته اکثریت سره ان شاء الله دې زه چې د دوبه نه سپیشل زه راغلی ما دا موږ ته زوم د عمران خان درغه د پاره راغلم یقینو که زما جذبات او زما رزل جذبات په نیمه شپه یقینو که زم دا نه کوم ځای پیدل روان شي یو او موږ دلته اوس هم زموږ نظر مان پوره نشي هغه موږ اون لید خو زه دا ته ما چې په بار د کوم په بار د عربیانو کوم راغلی کنه د زیات چې دینو سپورټ او لکه اوس هغه موږ ته و چې تاسو ته چې دین یو داسې لیډر ملو شي دا یوازې د پاکستان د مسلمان لیډر نه دی مسلم امه ټول لیډر دی دا او دا غي د پداغي هغه جذبات نو بیا زمونږ جذبات او دا نور چې کوم دا ټولګي دا چور او دا ډاکوان او دا غداران جمع شوي دي په خو یقینو که دا خاصه پیمان چې لکه سراسر زیاتې دي پیمان دا د راتلونکي نسل لپاره نو ټول یو شی یو اتفاق شي او راتلې راځي چې ټول د دې راتلونکي نسل لپاره چې دین او جنگيګو او دا خپل نسل او خپل لغه چې دین بچ کو نو کاکا سوای بس مهرباني دي کاکا تاسو ولې چې کوم دا کارته ما چې د غریبانو خلکو لپاره د خلکو ملا ماتې دي د
په خپل اصلي نشلی ما په خپل پلار نیکه په نسب باندې شری خپل قصاب یم او چې دې کردارونو ته مو کتل دې خودداري ته مو کتل موږ هغه څه په لټه والي زما مشران شکر دې په نشل کې هغه وخت کې وو چې ډي پی آر چا پیژندم نه او موږ په هغه وخت کې دې فوجیان وزغلولي او دا فوجیان زموږ سره مرګري وو یا نو په دې وخت کې د چې څه وکړل نو دا زموږ د دې غریبانو وس نه کېده د یو غریب سړي اپریشن په 10 لکه نه کېږي او تا له یو غریب سړي نه 10 لکه روپۍ درکولی شي یو ډاکټر له په دې کې غټ کار هر څه زموږ کېدل مهرباني یار جزاک الله الله دې تعالی السلام علیکم وعلیکم څنګه کاکا خیر وایو چې عمران خان یې اسی کوس کو ناجیز ناجیز خدا کا شو چې اخلي راوستل او دا سم لیډر یې کوس کو څنګه سم لیډر وو دا خو ډیر خسته لیډر وکنه د پاکستان د ترقی سړیو جنا کو سوچے کا وو نه نه جنا کو سوچ نه کو د پښتنو سوچ کولو د مل لپاره نمل لپاره دا کولو دا داخلو خود 30 سال مخکې په حکومت کړی دی کنه 30 سال به دغه نو بیا ځم ته لاګي داخلي راوستل هغه خو تاسو بیکاریان په بیکاریان خو خواخ نشته دا خلري ګڼ پاندي بیکاری پیژنې او څه دا بیکاری بیکاری دا چې بیروزګار ګرځي بندګر کوی چې راغونډه کچکول ورسره د سوال نه هغه خدا خپل راغونډه کړه